بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په دې ویډیو کې تاسو ته د شیدې تعبیر کوم. شیدې یا شوده په خوب کې څه کله وکتل شي دا څه تعبیر لري. په عمومي صورت کې دا ښه تعبیر لري. په خیر باندې تعبیر کیږي، حلال رزق باندې، علم باندې تعبیر کیږي، سلیم فطرت یعنی طبیعت فطرت طرف ته فطري کارونه کول، طبیعت خوښول په دغه باندې تعبیر کیږي، سادگی خوښول او حمل او واده باندې هم تعبیر کیږي او ښه تعبیرونه لري. یعنی په عمومي صورت کې د زړه پاکوالی څومره د شیدې ته سپینې ګوري صفاوالی زیات وي، سپینوالی زیات وي او ښه نیت باندې هم تعبیر کیږي او په دې باندې هم تعبیر کیږي چې سنتو باندې ته عمل کوي. علم باندې د قرآن کریم خصوصا علم په دې باندې تعبیر کیږي. که تا وسکل په خوب کې شیدې دې وسکلې چا درکړه نو مانا دا ستا ته علم رسیږي، د علم لاسته راوړي. الله تعالی ته د علم او خصوصا د قرآن کریم شرعي علم د دې توفیق الله تعالی ته درکړي. په خیر او برکت باندې تعبیر کیږي. د حکمت او پوهې خبرې یادول، د حکمت او پوهې خبرې کولو باندې تعبیر کیږي. خوشحالي باندې تعبیر کیږي. د فطرت او د طبیعت راستوالی خوشحالي باندې تعبیر کیږي. نفسي اطمینان باندې تعبیر کیږي او که چېرته مرض وي په شفا باندې هم تعبیر کیږي. ځکه دا طبیعت باندې تعبیر شوی د نبی رسول الله یو ځل شیدې په خوب کې لیدلو، یو صحابي ته پوښتنه کوي چې دا څنګه دې تعبیر کړ؟ نبی رسول الله دا په علم سره تعبیر کیږي. علم الله تعالی نصیب کړی هغه ته او بیا هغه وایي چې ما شیدې وڅښلې په خوب کې لیدلو او نور باقي مانده وی عمر رضی الله عنه ته مې ورکړ. پوښتنه ترې کیږي چې دا تعبیر د دې شی ده؟ بیا وایي چې دا علم باندې تعبیر کیږي. الله تعالی د وحی په ذریعه باندې څه ته کوم علم نصیب کړو او د دنه بیا عمر رضی الله عنه کوم علم حاصل کړو هغه طرف ته دا اشاره وه. یعنی د نبوت د علم نه عمر رضی الله عنه هم یو حصه درلوده، ځکه د اکثر څو خبرې دي هغه د قرآن کریم او د الله د خبرو سره هغه موافق شوي دي. په همدې وجه باندې ویل کېږي چې دته الله تعالی دمغه علم چې د نبوت علم ده دمغه نه الله تعالی دته نصیب کړی و. نو په همدې خوب کې ورته اشاره شوی. او بیا چې کله د شیدې خوب کې وکتل شي چې څښل کېږي، تا په خوب کې وکتل شیدې دې وڅښلې، صفا پاکې شیدې دې وڅښلې، نو معنا دا چې تا حلال مال دې وکتل، حلال مال استعمالوي. او په دې باندې هم تعبیر کېږي که چېرته ته عالم وي، علم لري او شیدې دې وڅښلې په خوب کې، نو په دې باندې تعبیر کېږي چې ته د خپل د علم نه نافع علم ده، ګټه رسوونکی علم ده، دې نه تا ګټه واخیستل، ځان ته دې خیر ورسوه، نورو ته دې خیر ورسوه. او په دې باندې هم تعبیر کېږي چې ستا د طبیعت او فطرت څه ده، دا خوی او عادت دا فطرت طرف ته نږدې ده، د فطرت خلاف نه ده، فطرت طرف ده، حق طرف ته دا نږدې ده. ښځه چې په خوب کې شیدې وګوري نو په حمل باندې هم تعبیرېدلی شي. څومره چې دا شیدې صفا وي، څومره زیاتې وي، څومره دا شیدې تازه وي، همدومره د دې حمل د دې ماشوم په شفا او په ښه صحت په دې باندې د حمل د مرحلې د پوره کېدو په دغه باندې تعبیر کیږي. او په دې باندې هم تعبیر کیږي چې دا ماشوم ولادت هم په اسانه به وي، دې طرف ته هم تعبیر کیږي. او چې کله به یو ځوان په خوب کې وګوري دا شیدې څښل، صفا شیدې وګوري، د نیکې ښځې سره واده کولو باندې تعبیر کیږي. یعنې د واده سره دا په ښه طریقې سره کیږي، ښه خلکو سره کیږي. او څه کله دا شیدې بیا خراب وکتل شي په خوب کې، فاسد وي، ګنده وي، ترش شوي وي، ترشوالی څومره زیات وي، همدومره په فساد او په ګناهونو باندې تعبیر کیږي، وخت ضایع کولو باندې تعبیر کیږي او د هم او غم باندې تعبیر کیږي. یعنی یو هم او غم انسان ته رسیدل او د فطرت خلاف کارونه کول، د طبیعت خلاف کارونه کول، د خپل مزاج او د انسانیت خلاف کارونه کول باندې تعبیر کیږي. دا په هغه صورت کې چې خراب او ګنده او بویناک او تروشي شیدې په خوب کې وکتل شي. او بیا څه کله ځناورو شیدې ته په خوب کې وګورې، د زمري شیدې ته وڅښلې، زمري د دې شیدې ولوشلې، دا ډېر ښه تعبیر لري. بیا دا دښمن باندې بری حاصلول، ناامیدي ختمېدل او دښمن نه ګټه پورته کولو باندې تعبیر کیږي. په دې صورت کې بیا دا ډېر ښه تعبیر لري. او څه کله بیا د داسې یو حیوان شیدې په خوب کې وګورې لکه د خر، نو دا بیا ښه تعبیر نه لري. په غرور او په کبر باندې په تکبر باندې تعبیر کیږي. او کله د اس شیدې دې په خوب کې ولیدلې نو دا بیا ښه تعبیر لري. په دې تعبیر کېږي چې ته پادشاه ته نږدې کېږي، تا ته الله تعالی مقام او درجه درکړي. په خوب کې وکتلی شي چې د حیوان نه
ته شیدې لوی شي او د شیدې په ځای باندې وینه راځي یا رنګ راځي یا دغه شیدې تا ته لکه وینه غوندې ښکاري یا رنګ پکې وي رنګ یې تغیر وي نو دا په دروغ ویلو باندې تعبیر کیږي په دې باندې تعبیر کیږي چې د خپل مقام او منصب او د خپل عهدې نه ته غلط استفاده کوي خپل مسؤلیت نه ادا کوي د خپل مقام او کوم چوکي او کوم مسؤلیت الله تعالی درکړی ده دغه نه ته غلطه فایده اخلي رشوت اخلي بې قانوني کوي ته په خوب کې وګورو شیدې تا نه تویېږي شیدې تویوي ایسته چې نو دا په اسراف باندې تعبیر کیږي تبذیر یعنی بې ځایه پیسې لګول اسراف زیاتې پیسې لګول په دې باندې تعبیر کیږي او څه کله بیا د انسان شیدې په خوب کې ته وګورې نو دا هم په رزق او په خیر او برکت باندې تعبیر کیږي او څه کله بیا یو پیغله جلۍ هغه په خوب کې وګوري چې هغه ماشوم ته شیدې ورکوي نو دا په دې باندې تعبیر کیږي چې دغه د زنانه کوم صفتونه دي دا پوره شوي دي دا پوره په کېدو په وخت کې دي او د دغه رحم او عاطفه او هغه زنانه احساسات چې دي هغه ښه پوخوالي ته رسیږي د اولاد زیاتوالي باندې هم تعبیر کیږي خوشخبري اورېدلو باندې هم تعبیر کیږي او دا خوب ډېر زیات هم کتل کیږي اکثر کسان وایي چې موږ واده شوي نه یو او په خوب کې ګورو چې ماشوم ته شیدې ورکوو پردی ماشوم وي یا خپل ماشوم وي خو موږ ماشوم ته شیدې ورکوو نو دا ډېر ښه تعبیر لري په هر صورت کې اکثر حالاتو کې دا ښه تعبیر لري په خیر باندې تعبیر کیږي په حلال مال باندې تعبیر کیږي د یو ښه انسان سره په واده کولو تعبیر کیږي کامیابی حاصلولو باندې تعبیر کیږي خوشخبري اورېدلو باندې تعبیر کیږي زیات مال او برکت په رزق او روزي باندې تعبیر کیږي د ماشوم چیچل څه کله ته دا یو پیغله په خوب کې وګوري چې ماشوم دنه تیز کی د ماشوم یا د پردی وي خو دا په دې تی رودلو په وخت کې د چیچي د تی چیچي زوبلي ضرر ته رسوي سختي ورسره کوي نو دا په دې باندې تعبیر کیږي چې دا د یو چا لخوا دوکه کیږي یو څوک دته د واده ورکوي یا د سره چل کوي دوکه کوي احتیاط دې وکړي چې ډېر په خپل سر د تصمیم ونیسي یا هر چا سره دې رابطې نه کوي نو بیا دا لږ خطرناک تعبیر لري نو دا په خوب کې د شیدې تعبیر چې یو کس همدا شیدې په خوب کې لیدلی او استخاره یې کړی نو بیا شیدې په خوب کې لیدلې وې دغه په وجه باندې ما کوشش وکړ چې په همدې رابطه باندې زه تیاري ونیسم که چینل کې نوي یاست چینل سبسکرایب کړئ ویډیوګانې لایک کړئ که غواړئ همداسې ویډیوګانې تاسو همیشه تاسو ته ورسیږي او په چینل کې ډېر زیات ویډیوګانې نور هم دي نو هغه ویډیوګانو هم تاسو وګورئ کوم خوب هم کتلي د هر مسئلې باره کې اکثر شیانو باره کې خوب شته ویډیوګانې شته چینل کې نو که چېرته پیدا هم نه کړه نو بیا ما سره رابطه وکړئ بیا خپل خوب ماته ووایئ انشاءالله او ماته دا هم ووایئ چې د آینده ویډیو د چی باره کې جوړ کړم کوم موضوع باندې زه ویډیو جوړ کړم یو کس وایي چې زه په خارج کې اوسېږم او زما خپلوان دي وایي هغوی ماته وایي چې دلته یو کاروبار شروع کړو پیسې ماته ولېږه نو وایي ما استخاره وکړه دته مې ویلي چې ته ښه مشوره وکړه ولټوه چې کوم کاروبار ښه ده نو بیا تصمیم دې ونیسه او ماته بیا ووایه ښه معلومات وکوئ دې لپاره چې زه ښه مطمئن شم نو ما استخاره وکړه او د استخارې لمونځ مې وکړ د استخارې دعا مې ویلي الله نه مې خیر وغوښته که دا کاروبار دا شی په خیر هم وي دا شراکت نو دا کار وشي نو دی وایي چې ما چې کله استخاره وکړه نو خوب مې ولیده ته ډېر زیاتې شیدې دي یو موټر کې او ما ته وایي دا شیدې راکوي نو دا کار هم څه دا وایي دا کم کار باندې چې موږ مشوره کوو غواړم چې شریک سم د ملګري سره مې نو وایي دا هم د شیدو کاروبار د لبنیاتو کاروبار ده نو دا ډېر ښه خوب ده استخاره دې کړی ده او دا خوب وخت که صحیح وي صحیح وخت کې دا خوب لیدلی وي او ښه خوب واضح وي نو بیا ښه تعبیر لري په همدې باندې تعبیر کېږي دا کاروبار طبیعي کاروبار ده دا تاوان نه لري او دې کې حلال رزق پیدا کېږي انشاءالله درته او د افغانستان غوندې ملک څخه یو زراعتي ملک ده او حیوانات دلته ډېر ساتل کېږي او شیدې او دا مسایل ډېر استعمالیږي نو دا ښه تعبیر لري بیا په همدې باندې تعبیر کېږي دا کاروبار کې به انشاءالله خیر وي برکت به پکې وي حلال هم ده دا کاروبار او مشکل به پکې نه وي خو په دې شرط چې تا هغه څومره نور مراحل د یو کاروبار لپاره هغه شرایط ټول پوره شوي وي داسې نه چې ته اوس د دې تعبیر نه ته داسې نتیجه واخلې چې زه بس دا کاروبار شروع کړم ځای مناسب انتخاب نه کړې یا دا کس په دې کاروبار باندې نه پوهېږي او یا هم دا کس په دې کاروبار کې صداقت نه لري پوښتنه تا صحیح نه ده کړې معلومات تاته نه شوي وروسته بیا پکې لانجه راځي نو دا ټول مسایل باید پوره کړي ته استخاره هغه وخت کې چې کله ته مشوره وکړې او تصمیم ونیسې ټول شرایط پوره یو کار لپاره خو بیا هم ته
دې لپاره څه کلانکاري رانیسي، دې لپاره توکل دې په الله شي، نو ته په آخره کې څه اوس تصمیم نیسې دا کار کوم، ته استخاره کوې، د الله نه خیر غواړې او په دې وخت کې بیا دا الله ته ځان سپاري او دا تصمیم هم الله ته سپاري. که دا کار وشي یا ونشي نو تا ته باید برابر وي، هېڅ تا ته باید فرق رانیسي. که دا کار وم شو نو ته باید خفه نشې، که وم نه شو ته باید خفه نشې، ځکه استخاره دې وکړه، الله ته دې دا وسپارل او هغه تا ته دا کار بندش پکې راوسته ونه شو یا کار یې درته اسان کړ، توافقه مو شو، په هر شروطو برابر یو بل سره موافقه مو شو، نو بیا کار په هغه صورت کې بیا دا کار دې په خیر دی، بیا دا کار باندې شروع وکړه، څه مشکل به نه انشاءالله، والله تعالی اعلم. بل خوب ده، یو کس وایي څه وایي زما په خوب کې ولیده، وایي زه خپل ماشومان مې و لاره کې روان و او وایي زه هم روان وم لاره کې، وایي زما وادي او دغه زما ښځه څه ده، د اوسنۍ ښځه مې دغه زما ناوې وي، وایي دی روان کړي، وایي زه وایم چې دا خو زما واده ده او وایي زه د دوی نه مخکې ځم کور ته او ما سره ماشوم وي او ماشوم په ما باندې میتیازې هم وکړي، وایي کور ته زه ورسېدم او هغوی را نه ورسېدلي، وایي زه مخکې مې ورسېدم. وایي دا دوه شیان ما ته ډېر زیات په دې خوب کې ما ته مهم ښکاري چې دا ماشوم په ما باندې میتیازې وکړي یو، او بل دا چې دا خپل واده چې زه روان یم لارې کې دوی جدا روان زه جدا روان یم او زه د دوی نه وایي مخکې لاړ شم کور ته ورشم او دوی پرېږدم چې وروسته دوی ورسېږي او په دې لاره کې چې وایي زه ځم بیا غوایان مې هم مخته راسي څو غوایان، نو دا ډېر ښه خوب دی، الله تعالی یې درته ښه کړي. خپل واده په خوب کې لیدل، چا څه واده کړي وي د هغه لپاره یا چا څه نه وي کړی د هغه لپاره، دې باره کې زما ویډیو شته، مکمل معلومات هلته شته، خپل واده په خوب کې لیدل، نو هغه ویډیو مو ګوره. خو د خوب تعبیر دی دا ده چې تا ته الله تعالی اولاد نصیب کړي، چې کله انسان خپل واده دوباره په خوب کې ګوري خپل ښځې سره یا د بل چا سره وي، نو دا په دې باندې تعبیر کېږي چې تا ته الله تعالی اولاد نصیب کړي، ځکه واده چې کېږي نو د اولاد لپاره کېږي، د نسل زیاتولو لپاره. نو کله ته خپل واده په خوب کې ګورې معنا دا چې ستا په قسمت کې اولاد شته، اولاد تا ته نصیب کېږي، ماشوم پیدا کېږي او بیا څه ته وایې چې ما سره ماشوم وي په غېږه کې او هغه ما باندې میتیازې وکړي. د ماشوم میتیازې په خوب کې چې کله ته دغه صفا کې د صفایي امکان وي، صفا یې کې او عادي وي دا خبره، نو دا ښه تعبیر لري. په دې باندې تعبیر کېږي چې ته د خپل ماشومانو څه کم بوج ده په تا باندې دا صحیح طریقې سره سرته رسوې، خو کله کمی او زیاتی ترې کېږي نو بېرته د اصلاح کوشش کوي. غوایان دې په خوب کې لیدلي، نو غوایان څه ده، یو غوا په یو کال باندې تعبیر کېږي. که چېرته دا یو غوا یا څو غوا تا ولیدل نو یو غوا په یو کال او څو غواګانې په څو کلونو، بیا په دې پورې مربوط ده دا خوب چې دا غوایان تاسې کتلي نو دا څنګه حالت کې دي. ښه تیار غوایان چې کتلي وي نو دا په آینده کلونو باندې تعبیر کېږي، هماغومره غوایان دي کتلي د هماغو په اندازه آینده کلونه ستا ښه کلونه به وي، کاروبار له لحاظه، ژوند له لحاظه، رزق و روزي له لحاظه. او که ډنګر دي کتلي وي یا بعضې پکې ډنګر بعضې پکې ښه، نو په همدې باندې تعبیر کېږي چې دا کلونه هم دغسې به وي. نو په همدې پورې خبره ده چې ته اوس فکر وکړه که غوایان د ښه حالت کې کتلي وي، ښه برابر ښه چاق غوایان، نو ښه تعبیر لري، او که ضعیف دي کتلي وي نو معنا دا څه آینده کلونه به لږ مشکلات بیا به صبر کوي، والله تعالی اعلم. بل خوب ده، وایي زه په خوړ کې یم، یو دم سیلاب راشي، څو لورو خواو نه اوبه راسي، بیا موږ ځان وباسو او په یو طریقه باندې بل ملګری هم راسره یې ځان وباسو، نو دا ښه تعبیر لري. ښه تعبیر لري معنا دا چې مشکلات دي، مالي مشکلات دي یا د ملګرو مشکلات دي، کاروبار مسله ده، نو دغه مشکلات حل کېږي او د کم کاروبار کې او کم مسله کې چې ته روان یې، سفر وي، کاروبار وي، نو په دې کې څه خطرونه شته، څه مشکلات شته، نو هغه مشکلات ختمیږي او خلاصیږي. ته وایې په دې خوب کې ته وایې چې بیا یو ونه وي، په هغه ونې ته پورته کېږي او بیا د سیلاب اوبه ختمیږي، بیا تاسو بېرته د ونې نه کښته کېږي. ونې نه مراد ښه پوخه عقیده ده، ونه څه ده، دا ریښې لري، ښه مضبوط تنه لري او دا سیلاب ته ټینګېږي په همدې وجه باندې، نو ته هم که ټینګېږي ته حفاظت که الله تعالی یې کوي، او که ته ثابت پاتې کېږي کاروبار کې، دنیا کې، سفر کې، نو دا د عقیدې په وجه باندې کېږي، توکل په وجه باندې کېږي چې ته لکه ونه غوندې مستقیم په خپل مکان اوسېږي. رحمان بابا لکه وایي، نو په دې باندې تعبیر کېږي چې کله ته خپل پښې ښه ټینګ کړې، تصمیم صحیح ونیسې، عقیده دې هم صحیح وي، په الله باندې توکل دې هم صحیح وي، مقاومت وکړې، نو انشاءالله ته کامیابي ته رسېږي. چې کوم مشکلات ستا په مخ کې دي، د هر شي مشکلات وي، کورنۍ مسایل وي، اجتماعي مسایل، کاروبار وي، مالي مسایل وي، سفر وي، د درس و تعلیم وي، دا ټول راته اسانه کېږي. خو شرط یې همدغه ده چې که هماغه ونه غوندې ته ځان
ټینګ کې او استقامت وکړي، صبر وکړي، حوصله وکړي، امید ولري. والله تعالی اعلم. و یو څوک چاته عطر ورکړي او پیسې ورکړي، د دې څه تعبیر دی؟ تا نه دي ویلي څه دا چا څه پیسې ورکړي دي، بیا ما تا نه پوښتنه وکړه، تا بیا وویلې وروسته بل وایس کې دا بابا دې وفات شوی ده، پلار دې وفات شوی، پلار ته دې پیسې ورکوي او عطر هم ورکوي، نو دا ډېر ښه تعبیر لري. مړ انسان هغه په خوب کې وکتل شي، هر څوک وي هغه چې ورکوي یو ژوندي انسان ته، دا ښه تعبیر لري. معنا دا یو کار ستا، یو پیسې ستا ضایع شوی، یو مال ستا ضایع شوی، یا د امید د ترې قطع شوی، هغه دې لاسته راځي. ځکه دا مړی څه ده، دا داسې ده لکه څه نشته. کله تا ته یو شی درکوي نو معنا په نش کې تا ته یو شی راځي، نو معنا داسې کوم شي نه ته ناامید وي، کوم مال نه، کوم کاروبار نه، نو هغه انشاءالله نتیجه ورکوي، یو شی ستا لاسته راځي، مال رزق وي، روزي وي، هغه شی تا ته رسیږي انشاءالله. او که ته مایوس یې، ناامید یې، مشکلات وي اقتصادي، خصوصا اوس په افغانستان کې، نو دا انشاءالله حل کېږي، دا مسایل، دا مشکلات حل کېږي، یو شی، یو خیر تاسو ته رسیږي. والله تعالی اعلم. بل خوب دا و، یو څوک زرنج کې ناست وي، غصه راته ډېره وي، یو څپېړه راکړي، زه هم څپېړه ورکړم او سم یې ووهمه، نو دا بیا وروسته دومره ولې دومره ویلي، او بیا وروسته ما درنه پوښتنه وکړه، تا بیا مکمل خوب دې ماته ویلي چې دا یې خواښې ده. خپل په خوب کې چې کله یو څوک تا باندې غصه وي، که هغه مور پلار وي، بیخي خطرناک تعبیر لري. معنا داسې هغوی نافرماني دې کړې ده. که بل څوک هم وي او هغه غصه وي، وفات شوي یا ژوندی وي، نو معنا داسې دغه سره ستا یو کیدای شي ظلم درنه شوي، بېغوري دغه پیسه کې شوي، څه ته دا خوب ګورې، بیا وروسته څه ګورې، څه ته دغه نه زیات هغه وهل ورکړې ورته، نو معنا داسې تا نه کیدای شي بیا نور هم بېغوري وشي، حق تلفي وشي، نو په دغه باندې تعبیر کېږي. والله تعالی اعلم. په وایس کې ما درته ښه وضاحت کړی و، هلته انشاءالله څه اطمینان دې حاصل شوي وي. بل خوب دا وایي غوښه پخ کړې د تره زوی مخکې ته کېښودل څه تعبیر لري؟ دا سوال غوندې نه نو، خو باید پوره وویل شي. نو معنا دا ستا لخوا یو خیر هغو ته رسېږي. پاخه کړې غوښه څه کله په خوب کې وکتل شي، دا په اسان رزق، ښه کاروبار باندې تعبیر کېږي، ځکه دا غوښه څه ده، دا ډېر پخولي تکلیف غواړي، او څه کله ته وګورې چې دا پاخه کړي وي تیار او ته خورې یا بل چا ته یې ورکوې، نو د دې تعبیر دا ده چې دغه یو کار هغه اسانېږي تا ته، هغه سختي مراحل یې هغه تا ته نه رسېږي، بلکې یو اسان کار تا ته پیدا کېږي، او اسان رزق روزي، حلال رزق روزي، اسان رزق روزي تا ته پیدا کېږي. والله تعالی اعلم. په دې خوب کې یا بل خوب دا وایي زه جګ شم، یو کس وولم، سپینې اوبه کې روانې مې، بیا ترې تښتمه او بیا باران هم ورېږي، بیا وایي غر ته وخېږم، شین غر وي، وایي دا 4 دانې د زمري بچي وي یو چا سره، ما ته هم ترې راکړي. نو دا په دې باندې تعبیر کېږي، یو کس ویشتل په خوب کې، مسلمان قتلول، یو کس ویشتل، بې ګناه ویشتل، نو دا په دې باندې تعبیر کېږي چې ستا لخوا نه یو ظلم کېږي، ته د یو ګناه اراده لرې، د یو ظلم کولو، د یو ګناه کولو اراده لرې، چې په هغه کې د الله حقوق هم تلف کېږي او د بنده حقوق هم تلف کېږي. سپینې اوبه کې روانې، معنا ده چې د الله تعالی ارادې سي دغه ستا حصه کې ښه ده. که ته د انتقام جذبه لرې یا وارخطا یې، یا د خلکو د پیغورونو په وجه باندې څه تصمیم نیسي، نو دا ستا په شر ده، دې کې د خیر نشته. ولې؟ ځکه چې دې سره ته خپل سرنوشت خرابوي. اوس ته سپینې اوبو کې روان یې، معنا ده چې د الله تعالی ارادې تا ته صحیح دي. سپینې اوبو نه مراد د ښه ژوند، د اسانه ژوند، د ارامه ژوند، د الله تعالی ښه ارادې چې ستا په حصه کې دي. او باران هم ورېږي، معنا د الله تعالی رحمت هم په تا باندې ده، رحم یې در باندې کړی. ډېر مسایل دي چې هغه تا باندې الله تعالی د یو رحم په شکل باندې تا ته هغه اسان کړي دي، او مشکلات یې ډېر مشکلات یې تا نه دفع کړی. نو که یو څه خبرې دي، یا یو څه ستا د زړه جذبه ده، یا انتقام دې ده، یا یو ضد دې ده، نو دې شي نه تېر شه، ځکه ستا الله تعالی ارادې هم تا ته ښه دي، د الله تعالی رحمت هم په تا باندې ده. نو که ته فکر کوې چې د خپل زړه یخ کې یو تصمیم ونیسي، یو ګناه، یو چاته شر رسول، نو په دې کې کېدای شي اوس تا ته هېڅ مشکل هم نه وي، ته خپل د غر ته جګېدل، معنا ته خپل هدف ته رسېدل، خپل هدف ته به ورسېږي، ته تصمیم به ونیسې، خپل هدف ته ورسېږي. ته بیا وایي چې هلته یو کس ناست وي، د زمري بچي ورسره وي، یو دانه ما ته هم راکړي، یعنې د زمري بچي تا ته چې نه وایي، هغه ته هم چې نه وایي او تا ته یې درکوي. نو دې نه مراد همدغه ده چې یو کس ته تحریکوي دغه د پیغورونو په وجه باندې. اوس تا ته دا مسله عادي ښکاري، د زمري بچي سړي ته دومره هغه نه ښکاري، کنټرولولی هم شي، نیولی هم شي، خو که دا مسله غټ شي نو بیا تا ته مشکل جوړوي، دا مسله غټېږي
او د همداسې نه پاتې کېږي لکه د زمري بچي که ته ساتې نو په اول کې خو تا ته هېڅ مشکل نشته خو وروسته تا ته مشکل جوړولی شي او دغه کس ته وایي چې ما ته د زمري بچي راکړي نو معنا داسې دا کس کیدی شي چې نور کسانو ته څه مشکلات یې جوړ کړي وي یا څه نور شرم پکې ده نو همغه ته فکر وکړه او دغه تصمیم که لرې د یو شر رسولو چاته د یو ګناه کولو نو دغه نه تېر شه په ده کې د خیر نشته نو دا و د نن ورځې خوبونه په آینده ویډیو کې زه د شنو غنمو په باره کې خبره کوم دا شنه غنم څه کله اکثر خلک په خوب کې ګوري د دې ریبل ګوري د دې دا فصل ګوري په دې کې د ګرځېدلو نو که تاسو هم د دې په رابطه باندې خوب کتلی وي نو کولی شئ چې ماته ولېږئ آینده درې څلور ورځو کې انشاءالله بله ویډیو برابروو که چینل کې نه وي یاست چینل سبسکرایب کړئ کله ستاسو خوب دلته تعبیر شوی ده او تاسو خپل خوب واورېد او مطمئن شوئ نو ماته اطمینان بیا راکړئ تاسو باندې یو حق جوړېږي چې دا ویډیو لایک هم کوئ او یو کمنټ هم وکړئ او زما اکثر چینل لیدونکي چې دي دا په پاکستان پښتانه زیات دي هغوی ډېر ګوري نو هغوی ته وایم که تاسو چېرته زما په دې لهجه کې په خبرو کې طرز طریقه د خبرو په دې کې تاسو څه مشکل ګورئ بعضې لغتونه زه افغاني استعمالوم یا بعضې اصطلاحات او تاسو پرې نه پوهېږئ نو ماته ووایئ هغه اصطلاحات او هغه خبرې هغه لغتونه زه بیا ورسره ستاسو د ژبې یو لغت هم معنا سره استعمال کوم او ستاسو ته بیا فهم آسان شي او خوبونه څه ماته وایي نو همدغه زما نمبر ده واتساپ نمبر په همدې چینل کې ده د ویډیوګانو کې وي نو همدغه زما خپل نمبر مې ده واتساپ ده په همدې واتساپ باندې تاسو خپل اطمینان سره خپل خوب ماته لیږلی شئ وایس سره وایس وکړئ ماته مسیج وکړئ وایس مسیج وکړئ په اواز سره اواز ریکارډ کړئ خپل او یا هم ولیکئ ماته که چېرته نه غواړئ ستاسو اواز نشر شي نو ماته ولیکئ بیا نو تر آینده ویډیو پورې چېرته یاستئ تاسو په الله سپارم السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته